درنو لیدونکو ستړي مشئ د طالب ډلې امنیتي سرچینې د اعصابو د جراح احمد فواد پیرزاد د تښتولو په تور د 3 کسانو د نیولو خبر ورکړی دی. باختر خبري رسنۍ پرون د جمعې پر ورځ د سلواغې پر 22مه ویلي دغه کسان چې د ډاکټر پیرزاد له تښتولو وروسته فراه ولایت ته تښتېدلي وو نیول شوي دي. د طالب ډلې امنیتي سرچینو په وینا 2 کسان د پلټنو لپاره کابل ته راوړل شوي دي. د اعصابو جراح احمد فواد پیرزاد 13 اونۍ د کابل له شیرشاه مینې تښتول شوی و. هغه مهال د پیښې لیدونکو ویلي و چې وګړ تښتونکو پوځي جامې اغوستې وي او د طالب ډلې د وسلوالو په ګاډو کې سپار وو. په غزني ولایت کې د طالب ډلې سیمه ایزي سرچینې مني چې د غزني پوهنتون د شرعیاتو پوهنځي مشر وژل شوی دی. یوې سرچینې اشتې صبح ورځپاڼې ته وویل چې د غزني پوهنتون د شرعیاتو پوهنځي مشر سید آصف هاشمي د ناپېژانده کسانو لخوا وژل شوی دی. سرچینې ډیروي چې نوموړی کابو 3 میاشتې مخکې د ناپېژانده کسانو لخوا تښتول شوی و او د تښتولو ځای هم روښانه نه و. د سید آصف هاشمي مړی د غزني ښار د منځۍ په یوه ویاله کې موندل شوی دی. ګومان کیږي چې نوموړی څو ورځې مخکې وژل شوی وي او مړی یې غورځول شوی. تر اوسه د دغې وژنې د لامل په اړه کره معلومات نشته. دا په داسې حال کې دي چې 2 میاشتې مخکې د سلطان محمود غزنوي ځانګړي پوهنتون لوی مشر معراج الدین وقار هم چې د ناپېژانده کسانو لخوا تښتول شوی و ووژل شو او مړی د غزني د دیک ولسوالۍ اړونده سیمه کې وموندل شو. امریکایي وګړي وایي ډاکو بایډن د افغانستان په اړه ناوګړیزه یا غیر انساني پریکړه کړې ده. د افغانستان د شتمنیو په اړه د بایډن پریکړه په نړیواله کچه له غبرګونونو سره مخ شوې ده. سلګونو امریکایي وګړو د ټولنیزو رسنیو له لارې د خپل ولسمشر پریکړه ناوګړیزه یا غیر انساني بللې او هغه یې په بېلابېلو سپکو ویونو یا الفاظو غندلی دی. ځینو ورته د ډاکو او ځینو بیا ورته د نړیوال غله نومونه کارولی دي. په ویلسن څیړنیز ځای کې د افغانستان د شخړو څارونکي مایکل هم په یوې ټویټ استوزه کې ویلي چې د بایډن دغه پریکړه ناوګړیزه یا غیر انساني او نه اخلاقي ده چې آن امریکایي وګړي هم بډوال یا مخالف دي. د په وینا دا د افغانستان د وګړو پیسې دي او د سپتمبر د 11مې د پیښې د بلهاریانو یا قربانیانو کورنۍ هم دا پیسې نه اخلي او غواړي چې افغانستان ته ورکړل شي. امریکایي رسنۍ وایي بایډن په ټولنیزو رسنیو کې هیڅ وخت دومره نه و سپک شوی لکه په دې پریکړه چې غندل کیږي. افغان کارن هم وایي چې بایډن یو تنګلیدګر ځانخوا او د افغانستان پر وړاندې له عقدو او کینې ډک وګړی دی نو ځکه یې داسې ناوګړیزه یا غیر انساني پریکړه کړې ده. د بشري حقونو د څار ټولنه د بایډن پریکړه غندلې ده. د بشري حقونو د څار ټولنې د بایډن پریکړه غندلې ده. دغه بنسټ په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې بایډن د افغانستان د وټهیز زوړ یا اقتصادي سقوط په لټه کې دی. سرچینه وایي چې بایډن په دې غیر منطقي کار سره وښوده چې غواړي د افغانستان شتمني لوټ کړي او دغه هیواد له وټهیز زوړ یا اقتصادي سقوط سره مخ کړي. د بشري حقونو د څار څانګه وایي دا سمه ده چې په افغانستان کې طالب ډله واک ته رسېدلې او پر دوی به بندیزونه وي خو دلته میلیونونه وګړي ژوند کوي او کنګل شوي شتمني د دوی حق و. نو امریکا ته نه وه پکار چې پر دې شتمنیو یې داسې لوټ جوړ کړی وای. د بشري حقونو د څار نړیواله ټولنه د بایډن دغه پریکړه غندي او هغه غیر اخلاقی او نه وګړیزه یا غیر انساني بولي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.